سلامونه کتونکو نوروز عمر امید یو ځل بیا ستاسو په درانه خدمت کې حاضر شوی یم. نن د کډکاڼي په کیمپ کې یوه لویه غمیزه هغه ده چې یو جهید عالم چا چې 43 کاله په دغه کیمپ کې ډېر زیات خدمات کړي دي، د دغه ټولو مهاجرینو د مړې ژوندي ته به هر وخت دی حاضر و. د دغه مهاجرینو بچیو د ده نه کتابونه به وي هغه وخت چې بالکل په دغه کیمپ کې نه عالم و نه حافظ و. د دوی برکات دي چې نن دغه کډکاڼي کیمپ په سلګونو عالمان لري، په سلګونو حافظان لري. دا دغه سپینګیري هغه ځواني وه چې خپله ځواني دغه خدمت ته وقف کړې وه. دی چې کله راغلی و ځوان و او اوس چې دی دا دی په سپینه ږیره باندې د ده جسد مبارک لګېدل ته ایښی دی. دا ځوانان تاسو ګورئ چې هر سړی په ویر باندې دی خفه دی. دا په همدې باندې چې هر سړی د ده خپل بچی ځان ګڼي، خپل الوا دې ګڼي. نو ټولو نه د دعا خواست دی چې د مبارک ته وکړي. ډېر یو مبارک، ډېر یو خاکساره، ډېر یو همدرد، ډېر یو میلمه پاله سړی و. ډېر په غربت کې زندګي تېره کړله. په دغه غربت کې څو زامن عالمان شو، شکر الحمدلله. ډېر بچیان یې، لمسیان یې، ورېرې یې، دا حافظانې دي، دا یې دې ټولنې ته ورکړي دي. نو تاسو ټولو نه مې د دعا خواست دی چې ده ته دعاګانې وکړئ او د ده شفاعت د خدای پاک زموږ په حق کې قبول کړي. دا جنتي خلق او د کډکاڼي یو برکت و. واقعا چې د کډکاڼي نه یو برکت والو ته یو برکت اوچت شو. خدای پاک دې په موږ ټولو باندې رحم وکړي. د ده برکات دې په ټول کیم باندې، د ده په کورنۍ باندې، د ده په اولادونو لمسیانو باندې کېښودل کړي. او دغه خلکو ته دلته چې څومره غمجن خلک دي، د ټولو ته د خدای پاک د زړه صبر ورکړي. الله پاک دې وبخي او موږ ټولو ته د خدای پاک د زړه صبر ورکړي. السلام علیکم. مولوي صاحب نن مشر مولوي صاحب وفات دی. د ده ځای ټول کیم دپاره، د ټول امت مسلمه دپاره، مهاجرینو دپاره څومره غټه ځای ده؟ غټه ځای ده الحمدلله. علما والموت العالم موت العالم، د عالم مرګ د ټول عالم مرګ ده. او بیا خصوصا مولوي صاحب محترم دا یو چته هستي وه چې موږ مړي په دوی باندې ګزارو. مړي په هر ځای کې مړي کې به تقریر ورباندې کوو، په قبر کې، په جنازګاه کې. نو موږ هغه ورباندې هر څه ګلو ګلزار وکړو، دا هر څه کار او د نن دنیا نه رحلت وکړو. داسې ده لکه ټول عالم چې وفات شوی، ځکه چې مالک د عالم مرګ د عالم مرګ ده. د مولوي صاحب هغه څه هستي وه الحمدلله. اوس ورباندې فخر ورباندې کوو چې وفات څه د داسې کورنۍ پاتې چې هم عالمان دي، هم ورکې قاریان دي. نبي علیه السلام فرمایي اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثه. په دا حدیث کې نبي علیه السلام مبارک فرمایي چې انسان د بني آدم وفات شي نو د هغه درې عمل سلسله نو ختم شي. خو درې داسې عمل دي چې هغه وروسته پس له مرګه هم دته ثواب رسېږي. نو هغې الحمدلله بچیان دي، عالمان دي، قاریان دي، مسیح قاریان دي. دا سلسله به په قبر کې د سره داسې جاري وي، داسې اخلاص ورکړي و، سخا ورکړي و، د یو شي کمای هم ورکړي نه و. الحمدلله موږ ورباندې فخر کوو چې وفات شوی ده. نو دا داسې ده لکه ژوندی، دا مړ نه ده، ځکه ټول قوم ورباندې خوشحاله ده په دې ورباندې. د کوم کردار کړی ده، کوم اعمال یې کړي دي په دلته. نو داسې سړی وفات شي نو هغه دلته ته وفات مو هغه داسې لکه ژوندی داسې اعمال دلته پرېښي دي په مخ د ځمکه باندې. نو هغه که مخ د ځمکې نه فنا شي نو داسې ده لکه ژوندی. نو الحمدلله ښه هستي و. الله جل جلاله دې هغه ځای ورته ګلې ګلزار. ډېره مننه مولوي صاحب. بسم الله الرحمن الرحیم نحمده ونصلي علی رسول الکریم. نن د دې علاقې حضرت العلامه حضرت مولانا ولی جان صاحب رحمت الله علیه مولا جان صاحب دنیا نه انتقال کړی دی او دا د علاقې دپاره سیمې دپاره لویه سانحه ده. اور زه دا وایم پاک پیغمبر علیه الصلاة والسلام موږ ته دا ویلي دي اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث. کله انسان وفات شي هغه ټول اعمال ختم شي، خو درې اعمال د هغې جاري وسروي. ولد صالح یدعو له، یو نیک عمل اولاد چې د دې لپاره دعاګانې کوي. الحمدلله بچي علما دي، مدرسې چلي، مساجد ائمه کرام دي، دا اجر به هغې ته میلوي. اور دویم دا چې علم پرېږدي او هغې نه خلک فایده اوچته کړي. الحمدلله 42 سالې درس کړی دی. د ملګرو اوس ماته ووایي د ټول شاګردان دي، د څومره دلته ملګري راغلي دي، دا هغې دپاره یو لویه سرمایه ده. او دریم صدقه جاریه چې کله یو سړی صدقې جاریه نیک عمل وکړي هغه وفات شي ثواب ورته میلوېږي. هغې دنیا نه تللی مدرسې جوړې کړي، مساجد یې جوړ کړي، د علما کرام طلبه کرام یا حافظان عالمان یې جوړ کړي دي. هغې ته به انشاءالله صدقې جاریه ده. او دنیا آخرت دنیا کې خاص الله پاک عزت زندگی ورکړي وای. انشاءالله قیامت ورځ به د علماو صف کې رپسي، د پیغمبر علیه الصلاة والسلام صحابه کرامو صف کې به رسي. دا موږ دپاره الحمدلله فخر خبره ده. دې څومره پسماندګان دي هغې ته زه دا تسلي ورکوم چې داسې موقع
دې کې موږ الحمدلله یو عالم لاړ شي یقینا موږ سره ډېر دُخ ملويږي او پریشانه کېږو خفه کېږو چې یو علم سرمایه لره خو بهرحال اطمینان په دې بده چې الحمدلله ډېر مذهبي سړی او ډېر دیندار دی نیک عمل زه به اکثر دلته جلسې ته راغلم ما ته به وایي چې مفتي صاحب بیان خو ډېر ښه کوي خو دعا به ښه اوږده کوي او ښکلې دعا به کوي نو دعا ته به ډېر زیات خوشحالي یا الله د دې څومره سیئات دي خطاات دي هغه د معاف کړي او د جنت فیصله وکړي او څومره ملګري غلي ټولو ته د الله پاک جزای خیر نصیب کړي هر قدم بدلې کې اجر عظیم نصیب کړي او الله دې بخښنو فیصله وکړي جزاکم الله احسن ډېره مننه